السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مخکې ورځ موږ د څه په باره کې بحث کړی وو؟ زموږ موضوع څه وه؟ د کوچنیانو سره شفقت. نو موږ بحث کوئ په کوچنیانو باندې د شفقت په باره. آیا ستاسې د هغه په باره کې څه په یاد دي؟ آیا د هغې ورځې څخه تر ننه پورې په تاسې کې څه تبدیلي راغلې ده؟ او دا چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به پر کوچنیانو څنګه شفقت کوئ؟ آیا تاسې پر چا باندې شفقت وکړئ؟ صحیح دی، وروسته به مو هیر سي، خو اوس خو به مو خامخا عمل په کړي نه. آیا داسې پیښه راغلې ده چې په هغې کې تاسې شفقت کړي یا هم د دې بحث په خلاف مو څه کار کړي؟ او کله چې تاسې د خلاف کار وکړئ، آیا ستاسې څه په یاد شو؟ یو خو هغه کار یې چې مثال زموږ کار یې، زموږ وظیفه یې، زموږ یو روټین یې چې موږ به هغه کار کوو، خو یو هغه کار یې چې موږ یې د سنت په خاطر کوو، نو بیا د هغه اثر جلا یي. او د هغه رقم په نورو سنتونو باندې تاسې عمل وکړئ، لکه مثال خوشبو لګول. د هر سنت شاته یو حکمت یې، او په هغې کې یوازې اجر او ثواب نه دی، بلکې په دنیا کې خامخا د هغه څه فایده شته. نو د دې ټولو خبرو د اورېدو سره موږ باید خپل د عمل جایزه واخلو چې موږ د خپل معامله د کوچنیانو سره څنګه مخ ته بیایو، او د دې معلوماتو په حاصلولو سره زموږ په عمل کې څه تغیر راځي، او که تغیر نه راځي باید کوشش وکړو الله څخه دعا وغواړو. بل مخکې حدیث شریف دی، سیدنا محمود ابن ربیع څخه روایت دی چې هغه وویل چې زما په یاد دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډکه خوله اوبه راواخیستل او زما پر مخ یې وپاشل چې په هغه وخت کې زه د 5 کالو وم. او دغه رقم په بل روایت کې راځي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کور ته تللی و او دا کار یې کړی، او دا اوبه پاشل د یو مسخره په ډول و، او د کوچنیانو سره دا بازي او مسخرې په دې کېږي چې کوچنیان په دا رقم کارو سره خوشحاله کېږي. یعنی دلته بنیادي مقصد شو د دغه کوچني خوشحاله کول. نو د دې څخه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څه ډول د کوچنیانو د فطرت، د خواهشاتو او خواستونو خیال ساتي. بل حدیث شریف دی د حضرت برا رضی الله عنه څخه روایت دی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدی چې حضرت حسن رضی الله عنه د هغه په اوږو باندې و، او د دا ویل چې ای الله زما د سره محبت دی، ته هم د سره محبت وکړه. نو د دې څخه څه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د محبت اظهار هم کوي، او الله ته هم د دوی لپاره محبت غوښتي. او کله چې د هغه کوچني مخ ته هغه صلی الله علیه وسلم دا دعا وایي او بل کوچنی دا اوري، دا روایت کوي هم، نو د دې څخه څه معلومیږي چې د هغه د تعلیم طریقه فطري وه، ډېر سهل، اسانه او ښایسته وه. نو ګورئ، مثال تاسې د یو کوچني مخ ته داسې خبره کوئ، هغه ته نه وایاست، الله مخاطب کوئ. او دلته هغه کوچنی چې په اوږو کې و خامخا به د 2 یا 3 کالو، تر دې خو غټ څوک په اوږو نشي کښېنولی. یعنې محمد صلی الله علیه وسلم په اصل کې دغه کوچني ته د الله تعلیم ورکوي، یعنې هغه مخامخ نه دی کښېنولی چې ته باید د الله سره محبت وکړې، بلکې دی خپل د عمل سره ښکاره کوي په څه ډول چې هغه یې پورته کړی دی. صحیح دی، دا هلک چې دی کوچنی دی خو د نبي په اوږو دی، هغه یې راپورته کړی دی. دا په اصل کې څه دی؟ اهمیت ورکول. نو څوک په فزیکي ډول ځان ته نږدې کول په اصل کې اهمیت ورکول دی، دا چې ته مې ځان ته نږدې کړی یې، او بیا د دې نږدې کېدلو وروسته په غټ اواز باندې دعا غواړي، د الله سره خبرې کوي او څه وایي چې ای الله زما د سره محبت دی. د خو داسې هم ویلی سوی چې ای حسن زما ستا سره محبت دی، خو د څه وویل ای الله ما د سره محبت دی. اوس د دې په خبرو اورېدو سره د دغه کوچني په زړه کې به هغه ته څه جذبات و، څنګه احساس پې درلودی، په هغه وخت کې دی څونه ډېر شیان زده کوي،
او بیا خبره الله ته کوي، مخامخ نفر یې هم اوري او دعا هم ورکوي. په دا وخت کې خو هغه صلی الله علیه وسلم بل شي هم غوښتی سوی، خو هغه په دا وخت کې دغه کوچني لپاره د الله د طرفه محبت وغوښتی، ځکه چې که الله د چا سره محبت وکړي نو بیا د هغې وروسته ټول شیان لاسته راځي، جنت هم لاسته راځي او مغفرت هم کیږي او ټول نعمتونه او رحمتونه راځي. موږ دې د ځانو په باره کې فکر وکړو، آیا موږ خپل د اولادونو مخ یو وخت الله ته په زوره خبره کړې ده؟ آیا هغو ته په دا رقم دعا مو کړې ده؟ که غواړو موږ دعا وکړو، موږ هغه مخاطب کوو چې الله دې هدایت درته وکړي، الله دې نیک عملونه درته نصیب کړي، الله دې هوښیار کړه. یعنی دا دعا هم په اصل کې څه شي؟ یو رقم تانه یې غیر مستقیمه، د محبت اظهار کم یې، تانه یې غټه یې. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیر مستقیم ډول خبرې هم کوي، کوچنی یې ځان ته نږدې کړی هم دی، اواز یې هم اوري او ډېر شیان ځینې زده کوي. یعنې ګورئ داسې اوږدې خبرې ونه کړې، فلسفې یې ونه کړې، بلکې خپل په عمل کې ورته ښکاره کړه. او بیا دغه رقم په بل روایت کې د دې یو څه تفسیر موږ ته ویل سوی دی. یو وخت دی چې برا بن عازب ګواه دی، یعنې ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي، یعنې هغه تاریخ موږ ته را رسوي، لکه په نن ورځ کې چې وایي موږ ته فلم را رسوي. د چا لپاره؟ زموږ لپاره چې د دونه کلونو وروسته موږ یې ګورو چې هغه صلی الله علیه وسلم څه کړي وه. او دغه رقم په بله موقع کې ابو هریره روایت کوي، او هغه روایت چې موږ وایو هغه د بخاري روایت و. دوهم روایت د صحیح مسلم روایت. ابو هریره وایي یو ورځ زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان وو او دغه رقم د بني قینقاع بازار ته راورسېدلو. په دا پوره لاره کې نه ما خبره وکړه نه هغه صلی الله علیه وسلم. موږ ولاړو بل ته راغلو او د حضرت فاطمې د خیمې کور خواته راغلو. د حضرت حسن پوښتنه یې وکړه. ما ته داسې معلوم شو لکه حضرت فاطمه چې حضرت حسن نه راباسي په دې چې تیاروي یې، حمام یې ورکوي یا څه په کار یې دی. او د یو څه انتظار وروسته حضرت حسن د باندې راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ټینګ ونیوی، یعنی په غېږ کې ونیوی. او په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوله چې الله زه د ده سره محبت کوم، ته هم د ده سره محبت وکړې او د هغه سره هم چې د ده سره محبت کوي. یعنې کېدای شي دلته اشاره ابو هریره ته یې، ځکه چې هغه په دا رقم نګاهونو ورته کتله. یعنې ګوري څنګه حال دی نه، ته په لارې کې ورسره روان وې، یوه خبره یې هم ونه کړه، یو کور ته ولاړې، کوچنی ځین راووتی، هغه ته یې دعا وکړه او بیا یې وکتل، وایي د هغه چا سره هم محبت وکړه چې د ده سره محبت کوي. اوس وګورئ دلته د محبت څنګه واضح اظهار دی. موږ چې خپلو کوچنیانو سره محبت کوو هېڅ وخت اظهار یې نه کوو. آیا کوم وخت موږ کوم کوچني ته ویلي دی چې ته په ما خورا ګرانه یې یا ګران یې، یا دا چې زه ستا سره ډېر محبت کوم؟ صحیح دی خپل د عمل سره به یې ثابته کړو، خو د خولې څخه نه راباسو. موږ وایو په زړه کې داسې یو وهم لرو، که مې وویل داسې نه چې بابایي را باندې وکړي، مشرتوب را باندې وکړي او زما خبره به بیا نه مني، دوی ته به زما کمزوري ور معلومه سي، نو بهتره ده چې فاصله وساتو. په دا رقم به خبره ډېر تاثیر وکړي. حال دا چې خبره په محبت باندې ډېر تاثیر کوي. او اوس وګورئ حضرت ابو هریره وایي په هغه وخت کې ما فکر کوئ چې د حضرت حسن سره زما محبت دی، بیا په هغه وخت کې مې داسې فکر وکړي چې ولې نه، نو ما آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهل سره محبت نه دی؟ رښتینی محبت دی او زما زړه د دې شهادت راکوي. د حضرت حسن دا یو کردار ما ډېر خوښ دی او هغه دا دی چې هغه خپل د حق څخه لاس واخیستی د مسلمانانو ترمنځ د فساد د ختمولو لپاره، چې زه دا حکومت دا حکمرانی نه غواړم. ګورئ دا ډېره غټه قرباني ده. یعنې هغه چاته چې حکومت ورکول سوی هغه ته د دې پیشنهاد ورکول سوی، نو دی خپل په پوره رضا باندې ټولو دوستانو ورته ویل چې تاسې مه کوه، دا صحیح کار نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي هم کړې وه چې زما دغه زوی به د مسلمانانو د دوو ډلو ترمنځ صلح راولي، او صلح راوستلو عمل تر ټولو خیراتونو زکاتونو ښه عمل دی. حضرت حسن د ژوند نور ډېر ښه اړخونه هم دي، خو دا ماته ډېر ګران دی او دا ما ډېر متاثره کوي. او د دې محبت د لاسته راوړلو لپاره په اصل کې موږ ته څه ضرور دی؟
دا چې موږ هغوی وپېژنو، دا چې الله رسول ته څوک ګران و، د هغه محبوبه څوک و، او آیا موږ د هغو سره محبت کوو. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا محبت یوازې خپل اولادو لپاره نه و، د نورو لپاره هم و. او داسې نه چې یوازې د زامنو سره محبت و، چې ځینې خلک وایي ما ته زامن ګران دي. په بل روایت کې معلومیږي حضرت امامه چې صلی الله علیه وسلم لمسی و، د ابن العاص لور، هغه چې د حضرت زینب خاوند و. نو د هغه په باره کې هم راځي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان و او د هغه په اوږو باندې حضرت امامه ناسته وه. صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې موږ ته لمونځ راکوي، یعنې ګوره لمسی یې پر اوږو. نو د دې څخه معلومیږي یعنی کله چې دی به سجدې ته تلي، رکوع ته تلي، هغه به خپل د اوږو څخه کښته کوله او بیا یې بل ته په اوږو باندې پورته کول، او ټول لمونځ یې په دا رقم موږ ته راکوي. نو د دې لپاره په دې کې موږ ته څه نمونه ده؟ بهترین مثال دی، بهترینه نمونه ده. که لور یې که زوی، دواړه د محبت لایق دي. یوازې هلکان یې په اوږو کښېننول، بلکې لمسۍ یې هم کښېنول، ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اولادونو ترمنځ د مساویتوب تلقین کړی دی، او بیا په خاص ډول د محبت او تعلق په برابر، چې وایي د دوی په منځ کې یوه ته بل ته ترجیح مه ورکوئ، چې د هغوی په منځ کې بیا زموږ لپاره د دشمني او بغض احساس راپورته سي. ګورې دلته خو ډېر اختلافونه هم راتلی سوی، دا خو انجلۍ ده، دا ولې مخ ته ولاړه ده، آیا هغه موږ ته لمونځ راکولی سي؟ د دې څه معلومیږي داس په عادي ډول ده چې مور و پلار لمونځ کوي، کوچنیان تاو کېږي، بیا یې خواته راتاو په سر سپور څه کښېنه په غېږ کې. نو دا لمونځ یعنې کېږي، حتی تر دې چې که هغه راپورته کړي په اوږو یې کښېنوي، دا لمونځ کېږي. که امامت کوي، امامت یې هم قبول دی. که مسجد ته ځي، مسجد ته هم تللی سي. خو نن سبا څه کیسه ده چې نجونې دي پرېږده د مور سره، حال دا چې هغوی ډېرې کوچنیانې هم وي. نو دغه نجونې هم د پلار محبت ته ډېر احتیاجه دي، او د الله رسول موږ ته د اجازه راکړې ده. او اوس خو نو پرمختللې زمانه ده، ټول د مساوات او برابرۍ خبره هر چیرې کېږي. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا کارونه څه وخت کول؟ هغه وخت چې نجونې به یې ښخولې، هغه وخت کې نجلۍ ته دونه اهمیت ورکول، په اوږو کې کښېنول او لمونځ ویل، دا یو عادي خبره نه ده، دا یو ډېره پر اهمیته خبره ده، غیر معمولي خبره وه. او دغه رقم په مسجد کې د داخلېدو څخه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښځې هېڅ وخت نه دي منع کړي. د بخاري یو حدیث دی، وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه چې کله مسجد ته راځم او لمونځ کوم، او زه اوږد لمونځ کول غواړم، او تر هغه پورې چې ماته د کوچني د ژړا اواز راځي، او د هغو لپاره زه خپل لمونځ مختصره کوم، کموم یې، په دې چې داسې نه چې د دې د ژړا په وجه د دې مور ته څه تکلیف ورسېږي. یعنې دلته یوازې خپل لمونځ مختصره نه کوي، بلکې د ټولو ده چې وایي د کوچني مور ته تکلیف ونه رسېږي. دلته هم د کوچني رعایت سو، هم د کوچني د مور. یعنې دا خو داسې هم کولی سي چې بندې کوچنیان، نه دي کوچنیان راځي، نه دي میندې، که وینه ویني ایمان د کوم ځایه راځي. او په دا وخت کې هر وخت موږ باید د ځان سره داسې جوماتونو ته کوچنیان بوزو، داسې غټه عیدګاهو ته چې هلته زموږ د اسلام شعار معلومیږي، دا چې موږ څوک یو، موږ څه کارونه کوو، او یوازې به نه ځو، بلکې خپل کوچنیان به خامخا د ځانو سره بیایو. او بیا کله چې دا کوچنیان ویني چې ډېر خلک یو ځای دا کار کوي، نه دوی پوهېږي خامخا دا یو پر اهمیته کار دی. او که موږ ټوله ورځ کوچنیان کښېنوو، ټي وي ته چې تلویزیون وګوري، نو د دوی اهمیت کمې خواته کېږي، خبره ده دغه نه صحیح دی. نو کله چې دا کوچنی غټ سي، لمونځونه نه کوي، دغه هلک یا نجلۍ خو ملامت دی، پر ټولو غټ ملامتیا چاته راګرځي؟ مور و پلار ته. نو دلته خبره کېدل د کوچنیانو د شفقت په خاص ډول خپل د لمسیانو، اولادونو او خپلوانو. او دغه رقم په بل روایت کې د حضرت حسین ذکر راځي چې په بل ځای کې حسن ویل سوي دي، چې ابن جابر روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو وخت موږ یو دعوت تلو، یعنې ټوله یو ځای تلو. نو په دا وخت کې موږ په لارې کې ولیدی چې حسین د کوچنیانو سره په لارې کې بازي کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه ډلې کې روان و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ډله پرېښوله او د هغه خواته ولاړی، او هغه ځینې وځغستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا د هغه خواته ولاړی او وینې او هغه یې خپل په غېږ کې راپورته کړي. حال دا چې دی د چا سره و؟ د اصحابو د ډلو سره.
یعنی داسې ونه سو چې دا کوچنی په قصې کې لا نسي ځینې تیر سي، بلکې اهمیت یې ورکوي، ناز یې ورکوي، پورته یې کوي. او دا یوازې د خپلو کوچنیانو سره دا معامله نه وه، بلکې دی بیا د نورو کوچنیانو څخه هم تېرېدی او البته صلی الله علیه وسلم سلام ور اچوي. شو سلام اچولو کې به صلی الله علیه وسلم پیل کوي. په بل روایت کې معلومیږي چې حضرت اسامه او حضرت حسن همزولي وه. نو حضرت اسامه روایت کوي وایي بعضې وخت په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کښېنستې، یوې خواته به یوې خواته حضرت حسن کښېنوي او بلې خواته یې زه کښېنولم او موږ به ټینګ نیولو. یعنې ګورئ یوې خواته خپل زوی دی او بلې خواته د غلام زوی د زید زوی و چې زید یې زوی ګڼلی و خو غلام یې و. حضرت حسن ډېر ښایسته و، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر ورته و. حضرت اسامه تور و ځکه چې مور یې توره وه. یوې خواته یو هلک دی خپل دی سپین دی ښایسته دی، بلې خواته هلک دی تور دی. نو د دې څخه ډېر څه مساوات برابري کېدی شي. یوې خواته خپل زوی بلې خواته د غلام زوی ته ډېر غټ مساوات برابري چیرې کېدی شي. یعنې دواړه یو ځای کښېنولي دي، یو رقم ورسره وضعیت کوي. یعنې بعضې وخت خو داسې کېږي نه چې زموږ خپل اولاد یې او بلې خواته د بل اولاد یې، موږ هغه د بل چا اولاد ته که مو وراره یې، خوریی یې مو یې، همسایه مو یې، که هر څوک یې، هغه ته موږ دونه اهمیت نه ورکوو لکه خپل اولاد ته چې ورکوو. بیا په غټو محفلونو کې، ودونو کې میندې یوازې خپل د اولاد په قصې کې دي، د هغه په هغو پسې ځغلي چې هله ډوډۍ وخوړل که یا نور که ژاړي که چیغې وایي، د هغو په قصې کې هېڅوک نه کېږي. په داسې حال کې باید څه وکړو چې خپل په اولاد پسې ځو، بل کوچنی ژاړه هغه هم باید د ځان سره راواخلو. د هغه رقم یو چا ویله وایي زما اولاد ډوډۍ نه خوري، ورته وویل سوه ته د بل چا اولاد ته ډوډۍ ورکړه هغه به یې خپله وخوري. یعنې د دې مطلب دا دی کله چې تاسو د نورو سره ښه کوئ الله به ستاسې سره ښه وکړي. یو وخت حضرت حسن سره محمد صلی الله علیه وسلم ناز ورکوي، محبت یې ورسره کوي. اصحابو په مجلس کې چې په هغې کې غټ غټ خلک ناست وو او په داسې وخت کې کوچنیان چې ویني چې میلمانه راغلي دي ما ته ډېر اهمیت راکول کېږي، د هغوی خو نو بیا ډېر نازونه کوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه راپورته کوي. هغه مجلس کې چا وویل چې زما 10 اولادونه دي، ما یوه ته هم ناز نه دی ورکړی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم سترګې پورته کړې او ورته ویې کتل چې الله ستا د زړه څخه شفقت ایسته کړی دی، نو زه څه کولی شم. د بخاري په روایت کې راځي څوک چې رحم نه کوي پر هغه به رحم نه کېږي. نو د رحمت آغاز د کوچنیانو څخه کېږي. تر ټولو ډېر د محبت او شفقت مستحق هغوی دي او کله چې تاسې د کوچنیانو په منځ کې عدل او انصاف کوئ د هغوی تعلقات هم ښه کېږي. ځکه چې که مور و پلار یوه ته ارزښت ورکوي بل ته ډېر ارزښت نه ورکوي، نو هغه ته چې ارزښت ورکوي هغه فکر کوي موږ خو نو خورا ښه یو، موږ خو بهتره یو تر دوی، او نورو ته په کمه سترګه ګوري. یعنې د خور ورور بعضې وخت یو بل عزت نه کوي او د دې سبب څوک دی؟ د هغه مور و پلار، ځکه چې دوی یې یو رقم نه دي تربیه کړي. او د کوچنیانو مخ ته چې هر خبره کوو هر کار کوو خامخا یې هغوی تکراروي. که دوی مخ ته تاسو د الله د محبت خبرې کوئ یا دعاوې غواړئ یو څه وروسته دوی به هم دغه دعاوې غواړي. دا په اصل کې تعلیم بهترینه طریقه ده. د هغه رقم مخکې چې موږ بحث وکړو چې د کوچنیانو سره به یو رقم محبت کوو، په نجونو او هلکانو کې به فرق نه کوو. د دې باره کې یو روایت راځي چې د ام خالد چې هغې ویل زه کوچنۍ وم، زه د هغه صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضره سوم، ما یو ژړ کمیس اغوستی و او هغه صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ سو. نو هغه راته ویل سنه حبشي کې دا سنه یعنې ښه ډېر ښه. نو هغه ډېره خوشحاله سوه، وایي زه ځان ته نږدې کړم او ما د هغه د مهر نبوت سره بازي کول. کوچنیان دغسې نه که ستا په بدن باندې څه ټپدان یو زخم وویني په هغو باندې لاسونه تېري راګرځوي و دا چمونه به کوي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهر نبوت هم ډېر معلوم و او بیا زما پلار زه ولیدلم او زه یې وشکنځلم چې دا ته څه کوې، لکه په عام ډول چې مور پلار شرمېږي چې د اولادونه مې څه کوي. او په هغه باندې هغه صلی الله علیه وسلم درې وارې ماته د اوږد عمر دعا راکړه. د دې په ځای چې دا بد فکر کړی چې دا څنګه چمونه کوي، بلکې د هغې د جذبات خیال یې وساتئ، دعا یې ورته وکړئ. دا څنګه د حکمت عمل دی. په عام ډول که یو پلار خپل اولاد ته ښکنځل کوي موږ په منځ کې وایي چې مه کوه داسې مه کوه او بیا دا یو تماشه جوړېږي. هغه صلی الله علیه وسلم د پلار ته څه وویل نه لور ته، بلکې هغه معامله یې څنګه ختمه کړه د دعا په ذریعه. نو ګورئ دا څنګه بهترینه انداز دی. کار ختم شو دا یو ډېر پر اهمیته خبره ده چې د هر چا اولاد خپل اولاد دی. ولې د نورو اولادونه خپل اولادونه دي؟
ځکه چې د هغو څخه معاشره جوړیږي، ځکه چې دوی به ستاسې د اولادونو هم مجلس جوړیږي، نو سم سوچ به کوي، ښه خبرې به ورته کوي. په اصل کې یعنی په غیر مستقیم ډول تاسې خپل اولاد خیال ساتئ، یعنی تاسې د هغوی سره ښه رفتار کوئ، ښه تعلیم ورکوئ. تاسې په اصل کې په غیر مستقیم ډول خپل اولاد ته ښه تعلیم ورکوئ، د هغه لپاره ښه دوست جوړوئ. موږ باید په اصل کې د کوچنیانو د اصلاح طریقې زده کړو. که موږ خپل کوچني ته که د بل کوچني ته زده کړه ورکوو، هغه خامخا شوخي کوي، بعضې وخت خو ډېره بې تربیګي هم کوي، خو په دا وخت کې ښکنځل یې رټل یې دا په اصل کې د دوی د نفرت سبب کېږي. نو د دې په باره کې هم موږ ته د سنت ډېر ښه مثال راغلی دی. یو صحابي وایي زه چې کوچنی وم ما به ډبرې غورځولې او خورما به مې راشکولې او خلکو به زه منع کولم. یو ورځ یې خلکو زه راټینګ کړم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته یې بوتلم. ستاسو په نظر نبي کریم صلی الله علیه وسلم به څه ورته ویلي چې مه کوه دا کار داسې؟ یا هغه ورته ویله هغه خورماوې راپورته کوه چې یوازې په مځکې باندې لوېدلي دي. ګورئ څنګه مثبت انداز دی. څه ورته ویل چې یعنې ډبرې مه غورځوه، داسې ورته ونه ویل. موږ په هر حال کې په هره خبرې کې خپل کوچنیانو ته څه وایو؟ مه کوه، داسې نه دی، داسې مه کوه، یا غلط کوې. او بیا دی هم یوازې نه کول زده کوي چې یا او د کوچنیانو فطرت دا دی چې کوچنیان دي په دا هر شي کې کار یې هر شي خلاصول غواړي، په هر شي باندې پوهېدل یې زړه غواړي. په دا وخت کې هم موږ باید ډېره دوستانه ډول د دوی سر ورخلاص. د دې په ځای چې هر وخت دا کوچنی منع کړو، موږ باید خپل کور منظمه کړو، د هغه ځایونو څخه چې د دوی لاسرسي ده هغه پورته کړو او بیا هم هغه پرېږدي. یو 2-3 ورځې هغه راخلاصوي راپورته کوي، بل ته خپل په حال پرېږدي او بیا کې راواخیستل ته صورت وایستي بل ته یې کښېږدوه. د دې سره په ورځې تېرېدو سره د راخیستلو سره بل ته ټولول هم زده کوي. او د کوچنیانو کارونه ډېر په ځان باندې بد مه لګوئ. ځینې وخت ویښتان هم کشوي، لاسونه هم در باندې اچوي، یا یو رقم دې په عذابوي، خو هغه په ځان باندې بد مه لګوئ. او بیا په خاص ډول مهمه وخت څه وخت دی؟ د سهار وخت. کوچنی چې هر سهار راپورته کېږي یو نوی شوق زده کوي، یو نوی کار کوي، هغوی ته هره ورځ نوې ورځ ده. نو په دا وخت کې چې کوچنی بیدي او راکښېني او ګوري چې مور یې پر سجده ده او ژاړي، الله ته زارۍ کوي، دعاوې غواړي، یا هم مور قرآن تلاوت کوي، یا دا چې مور په مسکا ورته ګوري، نو دغه ټول دغه سین چې دی د ده په دماغ کې کښېني. او که په هغه وخت کې دی وګوري چې مور بیده ده نو دی به څه زده کړي؟ بس خوب کول. نو په اصل کې د کوچنیانو لپاره باید موږ خپل په زړونو کې رحم دلي او صبر پیدا کړو. دا د سنت طریقه هم ده او هغه صلی الله علیه وسلم خو د هغسې هم رحمت للعالمین او په خصوصي ډول د هغه رحمت چې موږ ته اظهار شوی دی هغه کوچنیان دي. او دی چې به کله جنګ ته تلي یا به څوک استول، خاص ډول به د نصیحت چې شو دا چې په کوچني به لاس نه پورته کوئ، ځکه چې دا رحم داسې شی دی چې د نورو په زړه کې هم د مهرباني جذبات پیدا کوي او څوک چې رحم نه کوي پر هغه به رحم نه کېږي. سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله عنه په منبر کې بیان کوي چې زما پلار ماته یو هدیه راکړه، تحفه یې راکړه. نو عمره بن رواحه چې د نعمان مور وه هغې وویل تر هغه پورې چې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر دې باندې ګواه جوړ نه کړې زه نسم راضي کېدی. او کله چې هغه حاضر سو نو هغه عرض وکړي او بن رواحه څخه ما خپل زوی ته یو هدیه ورکړه. نو هغې وویل اول زه تاسې پر دې باندې ګواه جوړ کړم، آیا تاسې واخیستله؟ هغه ورته ویل آیا داسې هدیه ته خپل ټولو اولادو ته ورکړې ده؟ هغه وویل چې یا. په دې باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله څخه وویرېږه او د خپل اولادونو ترمنځ انصاف وکړه. او کله چې دی بیرته راستون سو هدیه یې بیرته واخیستله. ګورئ دلته د انهما لفظ راغلی دی. بشیر او نعمان دواړه صحابه وو، د دوی څخه روایت دی رضی الله عنهما هم راغلی. دلته وایي هغه په منبر باندې و. څوک په منبر باندې و؟ نعمان. یعنې ده په دا پوره مجموعه کې هغه بیان کوي، یعنې هغه د خپل قصه کوله چې راکړه زما پلار ماته یو تحفه او د هغه د نعمان مور وویله زه راضي نه یم چې ته نعمان ته یو شی ورکړې تر هغه پورې چې ته ګواه جوړ کړې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر دې باندې، یعنې تر هغه پورې چې ته هغه څخه اجازه وانخلې او زه نه غواړم چې ته دا کار وکړې. نو بیا هغه راغی څوک؟ بشیر د هغه پلار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او وویل بشیر ما بېشکه ورکړي دي خپل زوی ته یو تحفه، نو زما خانم ماته حکم را کړی دی چې زه تاسې ګواه جوړ کړم. او بیا یې ورته وویله چې آیا تا خپل ټولو اولادو ته داسې تحفه ورکړې؟ یعنې د هغه رقم تحفه تا نور اولادونو ته هم ورکړې ده؟ هغه وویل یا. نو ویې ویل الله څخه وویرېږه او عدل وکړه.
د خپل د اولادونو ترمنځ. نو ویل هغه بل ته راوګرځېدی او بل ته راواخیستله خپل هدیه. په دې حدیث کې د زده کولو لپاره ډېر شیان دي. تر ټولو مهمه خبره دا چې د اولادونو د ښه تربیت لپاره به په دوی کې انصاف کوو. ګورئ په دې کې تر ټولو اوله خبره چې شته دا چې صحابي خپل بیان خپله کوي، یعنې هغوی خپله قصه خپله کوي او دا په منبر باندې بیان کوي، ولې چې وایي نور یې هم ځینې زده کړي. او بیا ګورئ بیخي د کور یو شخصي معامله ده چې د اولادونو د ښځې او د خاوند ترمنځ ده، خو بیا هم اصحابو خپل دا خبرې د نور سره شریکولې. ولې؟ ځکه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته دوی زموږ لپاره بهترینه نمونه وي. الله دې د دوی څخه راضي سي. یعنې ګورئ پلار خپل زوی ته یو شی ورکړه، مور څه وایي یا به ټولو ته ورکوي یا به یوه ته هم نه ورکوي. په عمومي ډول میندې د پلرونو ته غلطه لاره وښیي، که بیا په منځ کې ناڅه کوي. مور غواړي چې خپل اولاد ته سم شی ورکړي، نور پرېږدي. او ژوندي مثالونه هم په دې کې ډېر دي چې د څو اولادونو حق یو اولاد خوړلی وي، ځکه چې د نورو میندې مړه سوي وو د یوه مور ژوندی وو. ځکه چې دا ښځه غواړي یوازې د ټول توجه، د پلار توجه، خپل توجه یې معلم ټول دغه یوه اولاد ته ورسېږي. خو د صحابیاتو ایمان ته تاسې وګورئ، د هغوی انصاف ته تاسې وګورئ. د هغې خاوند هم صحابي و، خو دا خپل خاوند د غلط کار څخه منع کوي چې یا به ټول ته ورکوي یا به ده ته هم نه ورکوي. بیا دلته څه ویل سوي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګواه وګرځوم، یعنې که هغه راضي دی زه راضي یم. په داسې وخت کې به مثال عام خاوند څه وایي ته څرمه اوس هوښیاره سوې، کښېنه خپل په ځای. او په دې کې دا آسان خبره ده، دا خو زموږ شخصي معامله ده، نه ورځمه. خو د صحابي ایمان ته هم وګورئ چې یوې ښځې سمه خبره وکړه، دستي واورېدله، ویل یې صحیح دی او ورغلی او بیا لاړې او څنګه رښتیا یې وویل. ویې ویل زما ښځې راته ویل زه یې منع کړمه. په عام ډول که ښځه سمه خبره وکړي نارینه ښځې نوم نه اخلي، وایي نوم مې بدېږي، وایي د غیرت خبره ده چې زه به خپل د ښځې خبره منم. خو دلته دی ولاړې او ویې ویل زما ښځه داسې وایي. ګورئ د دې څخه موږ ته څومره غټ سبق راکول شوی دی چې هغه که هر څوک یې موږ باید ځینې زده کړو. مهمه نه دی ښځه یې که سړی، که کوچنی یې که غټ، حتی تر دې چې که زموږ دښمن لا صحیح خبره وکړي موږ باید هغې ته توجه وکړو. او د دې ټول موضوع د تیارولو په وخت کې زما په ذهن کې یو خیال راغی چې د کوچنیانو سره د شفقت په مرحلې کې په هغوی باندې شفقت کول خو مهم دی، خو بیا د هغوی تعلیم او تربیه چې ده دا پر مور او پلار فرض دی. او دا د مور او پلار غټ مسؤلیت دی چې د خپل اولاد با تربیه کړي. او بیا په هغه تربیت کې بعضې وخت باید مور او پلار د خپل د اولاد هره خبره باید ونه مني، او هره خبره د منلو وړ نه ده، ځکه چې د ښو او بدو معیار هم د کوچنیوالي څخه ټاکل کېږي. په دې کې هم ځینې وخت ډار یې که وایي ما تر حده ډېره ازادي ورکړه، نو وایي داسې نه چې د لارې ووځي یا خراب سي. او که د ضرورت څخه ډېر سختي هم وکړي نو دا هم صحیح کار نه دی. نو د دې لپاره ضرور دی چې د دوی د احساس د نظر په نیولو سره سم د دوی په ډیسپلین باندې هم کار وسي، د هغوی تربیت وسي. او په تربیت کې دا دواړه اوسېدل ضروري دی. او د شخصیت چې په بهترین ډول تعمیر کېدی سي هغه د عدل په ذریعه باندې کېدی سي چې اولاد ته برابره درجه ورکړي او د هغوی سره په برابري باندې معامله وکړي. د دې په باره کې حدیث شریف دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یو څوک ناست و، او کله چې د هغه زوی راغی د خپل زوی خپل په څنګونې باندې خپل په غېږ کې کښېنوي. څه وروسته د هغه لور راغله، نو خپل لور یې خپل مخ ته کښېنوله. هغه صلی الله علیه وسلم ورته کتله، نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته په دوی کې ولې برابري نه کوې؟ یعنې زوی خو دې په غېږ کې کښېنوي، لور دې لرې درڅخه کښېنوله. نو دا د شخصیت په تعمیر کې اختلافات یا ګډوډۍ اچوي، یعنې د کوچني په شخصیت کې کمی راولي کله چې د مور او پلار د خوا څخه عدل او انصاف نه کېږي. ځکه چې څوک چې تاسې د ځان څخه لرې کوئ یا هغه چاته چې تاسې اهمیت نه ورکوئ یا دا چې هغه څوک تاسې تر شا کوئ هغه څه فکر کوي، هغه د احساس کمتري باندې مبتلا کېږي. او بیا دغه احساس کمتري دی چې د په ځان کې بیا د ډېرو نورو شیانو څخه راګرځوي. نو د مور او پلار دا مسؤلیت دی چې هغه په هر کار کې په هر معامله کې تاسې عدل او انصاف وکړئ چې د هغې سره د کوچني د شخصیت تعمیر د دې څخه څه مراد دی، یعنې کله چې په آینده کې وروسته هغه یو غټ مقام درجې ته ورسېږي نو هغه د معاشرې بهترین، مفید او د کار ور شخصیت جوړ شوی. نو دا بیخي ډېر ناز ورکول، نازونه ورکول یا هم بیخي ډېر سختي ور باندې کول، هر وخت هغه بس په ځای کې کښېنول دا ضروري نه دی. ضروري دا دی
چې مثال تاسو دوی لکه د ګل په مثال باندې واخلئ. مثال تاسو یو بوټی نهال یو ګل لګوي یو ځای، نو په هغه کې تاسو د څه شیانو خیال ساتئ؟ نن سبا چې تاسو د باندې وځئ څنګه ښایسته ګلان، رنګارنګه بوټي، غټې درختې وینئ، نو کله چې تاسو فکر وکړئ څو میاشتې مخته له تاسو د دې ځای تصور نه کوئ، نو فرق یې چې څه د غم ځکه ده هغه اسمان دی. خو په دې کې فرق سره راغلی کله چې یو ماحول خاص شو او یو خاص موسم راغی، نو دغه نهالان راشنه سوله، غټ سوله. نو دغه رقم د کوچنیانو د شخصیت د تعمیر لپاره د ښه ماحول ضرورت دی او د هغوی د درختو او د میوو د لاسته راوړلو لپاره یو ښه وخت ضرور دی او د هغې لپاره خامخا تاسو یو خاص موسم ته انتظار کوئ. نن د دوی د شخصیت د تعمیر لپاره تاسو باید یو ښه چاپیریال یا ښه ماحول ورته مهیا کړئ او د هغې لپاره یوازې د کور ښه ماحول نه دی بلکې د کور څخه د باندې ماحول ته هم باید پام وشي. او بیا تر ټولو مهم دا چې د کوچنیانو نیمه ورځ د چا په مابینځ کې تیریږي، د څنګه خلکو ترمنځ تیریږي، ځکه چې د هغو رنګ ژر کښیني. موږ ټوله مور و پلار باید د دې خبرې ته ډیر پام وکړو چې زموږ د کوچنیانو د ورځ ډیر وخت چیرې تیریږي، د چا سره، د چا په دوستي کې، د چا په مجلس کې، د دوی دلچسپیانې څه دي، د دوی شوق څه دی، دوی څه کارونه کوي. بعضې وخت ځینې خلک وایي زموږ کوچنیان خو د کوره لا نه وځي، نو د دې شیانو څخه خلاص. حال دا چې پوره ورځ دوی په کور کې څه کوي، خامخا په کمپیوټر کې اخته یې نه، په لاپټاپ کې یا هم په تلیفون کې اخته یې، په هغوی کې دوی څه کوي، د هغوی پوښتنه هم باید وشي. بعضې وخت تاسې وایئ چې هغوی خو بیخي تلویزیون ګوري لا نه، هغوی خو کمپیوټر ته ورتېرېږي لا نه، د هغوی ډېر ښه عادت دی هغه همیشه مطالعه کوي. نو آیا په مطالعه سره ستاسې په نظر دوی محفوظ دي؟ په تلویزیون کې لا بیا تاسو لیدای شئ چې دوی چېرته ګوري، په کمپیوټر کې، په لاپټاپ کې یا په تلیفون کې تاسو ورته کتای شئ چې دوی څه کارونه کوي، خو د مطالعې باندې تاسو نه یاست خبر چې په هغې کې څه دي، ځکه چې نه ستاسو سره دونه وخت شته چې تاسو هغه ټول مطالعه کړئ او ویې وایاست. د دې لپاره هغه خاموش یا هم چپ اثرات چې پر شخصیت باندې تاثیر کوي د هغو د پوښتنو یا د اجازه د اخیستلو ضرورت هم شته. دوست، چاپیریال، ځای چیرې چې دوی اوسېږي، هغه خلک چې شاوخوا یې اوسېږي، هغه ټول خو یوې خواته، خو د هغې سره څه شیان چې دوی مطالعه کوي، د دوی ډیر وخت چې په څه کې تیریږي یا څه کارونه چې دوی کوي، د هغو خبرو اثر څه کیږي، د هغوی په سوچ باندې څه اثر لویږي. په مختلفو طریقو باندې تاسو په هغو باندې ځان خبرولای شئ او دا هغه وخت کېدای شي چې تاسو د هغو سره یو ښه اړیکه ولرئ، په هغه تعلق او اړیکې باندې بل تعلق غالب نشي، یعنی یو داسې ستاسې اړیکه یې چې هغه په هر حال کې ستاسو سره هره خبره شریکه کړي. د دې بغیر څخه د شخصیت تعمیر نشي کېدلی. او بیا تاسو بوټي ته وګورئ، څنګه هغه یو ډېر کوچنی بوټي، هغه کوچنی خو چې غټ سي یو بل شی ځینې جوړ سي، او بیا چې ډېره نمو هم وکړي د هغه څخه یو بل شی جوړ سي، ته په مستقل ډول به خامخا موږ په هغه باندې پام کوو. نو شفقت او محبت یو حصه ده ماسي په چیش کې د شخصیت په تعمیر، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې را لېږل شوی دی د مقارم الاخلاق د تکمیل لپاره را لېږل شوی دی. اوس وګورئ په هغه وخت کې د دنیا څه حالات وه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ولېږل شو. په مکه کې څه کیسه وه؟ په تاریخ کې به خامخا تاسو مطالعه کړي، په کعبه کې اووه بتان پراته وه، نو صلی الله علیه وسلم خپل پیل یا آغاز ته کومه ځایه وکړي. په قرآن کې یو داسې آیت هم نه دی راغلی چې ای محمد صلی الله علیه وسلم ته کعبه د بتانو څخه خلاص کړه. نو په هغه وخت کې د خلکو معامله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه وه؟ سیاسي ماحول څنګه و؟ هغوی څه فکر کول؟ وای عربان زموږ غلامان دي، او په دې خاطر چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کسرا ته خط ولیکي، نو هغه څه وویل؟ هغه زما د غلام اوسېدو سره ما ته خط لیکي، یعنی د دنیاوي رواجونو په خاطر هغه داسې متکبر او په غرور باندې مبتلا و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت منل خو یوې خواته، د عرب اوسېدل ته دا کافي و چې وایي دی زما غلام دی او دی چې موږ هر ځای وغواړو بیا یې. او بیا په قرآن کې یو آیت داسې هم نه دی راغلی چې راپورته سه او د کسرا سره مقابله وکړه. د کوم ځای خبره شروع شوه؟ اول خبره د کوم ځای شروع شوه؟ د
اقرا څخه چې د هر عمل آغاز د اقرا سره کیږي او بیا د ټول علوم خزانه چې ده هغه خپل قرآن دی. د دې لپاره ضرور دی تاسو غواړئ خپل کوچنی څخه هر څه جوړ کړئ، انجینر یې، ډاکټر یې، ډېر تعلیم ورکړئ، خو دا مه هېروئ چې د علومو خزانه چې شته قرآن ده، سرچشمه ده د علم، لکه صافي اوبه چې بغیر د دې څخه د انورو صفایي نشي کېدای. د باندې څخه چې څه علم او تربیه حاصلیږي هغه ټول صافي اوبو ته ضرورت لري چې په هغه باندې پاک سي او هغه پاک اوبه قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت دی. نو بیخي ضروری دی که هغه د عمل په شکل دی که د تعلیم په شکل کې یا د هر شي په ذریعه چې باید د قرآن سره د هغوی یو ټینګه اړیکه جوړه کړي. او بیا همیشه باید دا خبره په یاد وساتو چې سمتوب درستی همیشه د الله د طرفه ده او موږ په کوشش کوو. په عربي کې یو شعر دی وایي اصلاح خو د الله د طرفه ده او ادب د مور پلار د طرف. او بیا په خاص ډول په تاسو کې څوک اناګانی دي هغوی هم د لمسي یا لمسي د تربیت مسؤل دي. صحیح دی، مور پلار هغوی خو بیا زو مسؤل دي، د هغوی مسؤلیتونه جلا دي، خو د اناګانی هم مسؤلیت لري ځکه چې دا د انا او د لمسیانو اړیکه یو ډیره خاصه اړیکه ده، د محبت ډکه اړیکه ده. ځینې بزرګانو داسې د اناګانو او نیکګانو خبرې به تاسې اورېدلي چې وایي ما خو خپل زوی تربیه نه کوي خو د هغه زوی به تربیه کومه. یعنی ګوري دا خبره څونه خاصه خبره ده، دا څه عامه خبره نه ده. یعنی دوی دواړه په یوه درجه کې دي. څه چې ما هغه ته غوښتل زه یې ده ته هم غواړم، څه چې مې د ده څخه حاصل نه کړله د هغه د زوی څخه حاصل کوم. صحیح دی، بعضې وخت مور پلار وایي دا اولاد مې خراب سو، د لاسه مې ووتی، په خوله مې نه کوي. نو خیر دی، د آینده سوچ مخکې سوچ وکړئ، که دوی سم نه سوه نور به سم کومه. که خیر که کوچنیان مو خپل په کور کې نه د هغه رقم د همسایګانو کوچنیان شاوخوا کوچنیان دا وخت څونه مسلمانان کوچنیان دي چې د دې ضرورت لري چې یو څوک په محبت هغوی ته د قرآن تعلیم ورکړي. د افسوس خبره ده چې د دین د تعلیم سره سره دا د محبت طرز ختم شوی دی. په تاسو کې باید یو څوک هم داسې نه وي. مانه دا فکر کوئ چې آخر به زما پیام سي نو ما غور وکړئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې آغاز وکړي په اقرا سره یې وکړي او په مدینه کې د کوم ځای د مسجد النبوي د تعمیر سره او بیا د هغو بندیانو محافظه یا د ازادي بدل یې څه وګرځوئ د لسو کوچنیانو تعلیم. ابن کثیر لیکلی دی زندانیان د کوچنیانو تعلیم سره خلاص وله، یعنی د هغوی سره ګوري مال نو چې ځانونه خلاص کړي، کوچنیانو ته تعلیم ورکړي. اول استادان څوک وو؟ هغوی مسلمانان نه وو. یعنی ګوري علم څونه مهمه دی. یعنی که څوک مسلمان یې که نه یې د هغه څخه تعلیم حاصله کړه، که څه هغه ستا دشمن هم یې، که څه هغه ستا سره جنګ کولو لپاره راغلی یې، هغه ټینګ کړه او د هغه څخه استاد جوړ کړه. اوس تاسې لږ فکر وکړئ په جنګ کې ټینګ سوي خلک هغوی څه مهارت لري. یعنی د جنګ کولو سره سره به خامخا دوی څه بل شی هم زده خو په هغوی کې چې چا تعلیم کړی وو د هغو څخه یې فایده واخیستله، نورو ته تعلیم په ورکړي. او څنګه هغه صلی الله علیه وسلم یوه موقع لا خپل د لاسه ورنه کړه. هیڅ جنګ داسې نه و، هیڅ داسې موقع نه وه چې په هغې کې آیت نه نازل شوی لکه په جنګ احزاب سورت الاحزاب نازل شو. او وګورئ دا ټول د یوې ورځې خبره نه ده. نو په موږ کې هر چا ته ضرور دی چې کم از کم لسو کوچنیانو ته تعلیم ورکو. ضرور نه دی چې کوچنیان به تاسو ته راځي، تاسې به پسې ورځئ. دا د نیکي کار دی. د دې لپاره به خامخا کوشش کوئ خپل لپاره یو شی شین کړئ او ولاړ سئ. یعنې ډېر کارونه وکړئ خو دا د کوچني کارونو څخه دی. ځان ته خوشبوه ځای پرېږدئ او بیا هغه خوشبو خامخا تر تاسې رسیږي که هغه تر ټولو کوچنی کار هم یې. او بیا که تاسې هر ورځ یې هم نسئ کولی، هفتې کې 2 ورځې، که سهار یې نسئ کولی د شپې یې وکړئ. د کار کولو په دوران کې هیڅ کار هم مشکله نه دی، نیت او اراده ضرور ده. که تاسې هر ځای یاست، حال دا چې که مثال تاسې په رخصتیانو کې یاست، د خپلوانو کره یاست، مثال د 10 ورځو لپاره تللي یاست، د 1 ورځې لپاره تللي یاست، یا هم یو بل ځای تللي یاست، بل کشور ته تللي یاست، خو که تاسې په دې نیت سره تللي یاست چې زه به دوی راټول کړم، یو شی به ورباندې واورم، یو شی به ور زده کړم،
که تاسې مثال واخیست ما ته په دې کوچنیانو کې هېڅ دلچسپي نشته، ما ته خوند نه راکوي، دلچسپي پیدا کړي. په عمومي ډول په موږ کې چې شته عکس العمل دا چې کوچنیان راځي مثال شي پاشي موږ په عذابوي، موږ د هغې په مقابل کې تصدیق رد عمل ښکاره کوو. نو هغوی به څنګه ستاسې خبره واوري؟ نو اول تر ټولو محبت ورکول زده کړئ، هغوی ځان ته نږدې کول زده کړئ. او یو تر ټولو مهمه خبر کوچنی کوچنی دی، دې ته به خامخا پام کوئ. که تاسې استاد یاست که مور پلار یاست، کوچنیانو سره د معامله کولو په وخت کې باید دا خبره خامخا په یاد وساتئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.